ستړي مشئ که در من کتین کې زه یاز وزیر او توسې کسی د مو دغه ادبي خپرونه که در من کتین کې مو د توسې سره ژمنه کړې وه چې په دغه ادبي خپرونه شوه د پښتونخوا د بار وطن د وزیرستان هغه ټول شاعرون ملګري چې په ادب د پوره چارکو د پښتې د پوره چارکو هغه وزه دلته کې ملګري کوه او بیا د توسې سره معرفي کوه دغه سلسله جاری دو په دغه سلسله شو نن چې د کیسه پښتونخوا جنوبي وزیرستان په تاراو باندې چیرته چې ډیر زیات محترم احمد شاه افکار صاحب خپل ژوند تیروي احمد شاه افکار صاحب سره یو څو خبرې کی بیا د شعر په طرف ورځي افکار صاحب ډیر بهترین شعر لیکي ارسي چې خبره وسره وکي خبرونه د مو سره تر اخره پورې وکسي افکار صاحب د مو په دغه خبرونه شته ته ډیر زیات هر کلای یا په خیر او غلستړی ماشي خوشحال وزیری صاحب امید دی چې شو مننه کوي چې تاسو مشته د خپل پلیټ فارم نه مو کار وکړه ارویدین کې نه دا امید دی چې درد ته د میژه چې کومه خبرې وي بعد نه په ولګي شی ولګي ضرور د مو ټول وخت د توسه د پوره دی افکار سه په لنډه شکا لشکې د لیدین کې تر خپل پیژندنه وروکي چې افکار د کیم زوی سره په جنوبي وزیرستان سره تعلق لري وزیری صاحب مو تعلق په جنوبي وزیرستان شې د تحصیل لاده کلی کاړه سره دی فلحال په کراچۍ کې ژوند کاوه صحیح د ادب طرف ته د مخه کړي دو څلا ملینه څه واجه شته چې د طرف ته د قدم رو وخستی وزیری صاحب د میجا تقریبا سفر داسې پته شوی دی د 2003-4 نه بعد چې هر سړی دلته توځاور دلیو په بالخصوص د جنوبي وزیرستان خلک لږ په د نورې سیمه ډېر وځاور دلیو بیا په کور کې لږ داسې ادبي ماحول و د مشرون ورنه د شعر ډېر شکاریون دي د متها حالانکه وایي چې مشته خپل شعر وایي نو دغه ها اثرات شته زه خو یعنی چې بنیادی دغه وجوهات دي دا خو ډېر بختور سړی افکار صاحب چې د تو سره په دغه سلسله خپل ورنه حق دامش کړی دی داس ډېر بختور خلک وي افکار صاحب د جنوبي وزیرستان خبره کزه وک په خاصه توګه باندې جنوبي وزیرستان د خپل لهجه د پوره ډېر زیات کور کړی دی ته هم په دغه برخه سره وخلې بالکل مو تقریبا هر شعر په د مو کوشش دا دی چې په هغه ژبه شي یا په هغه لهجه کې چې موږ ورته یې سړی شعر وایي چې کیمه د مور نار ودلې دو کیمه کور شي ویلا شي او دغه وړا چار نه دو دا ډېر غاټه چار دو دا زیا چې موږ تقریبا په هغه ژبه شعر وایي چې په کیمه ژبه شي موږ خوب ویني نو بهتره وي صحیح افکار صاحب خو زه دا پښتنه درنه وکړه چې هغه خلک چې د میش په لهجه باندې نه پیږي پښتونه دي هغه یوسف زیلی کې هغه که د میش نه ګیله وکړو چې را چې د توس په شعر باندې میش هم پیدای نو هغه د پوره د توس جواب څه شی وي ځواب دا وي چې که میش د دغه په خبره پیږي دغه ویل د میش په خبره نه پیږي دا ډېره داسې یوه د بادشاه او د غلام مولا رویه په دا ځای کې شروع شي چې د مو په خبره باندې دای ویل نه پیږي مسله دغه دو میش خو تقریبا زه د مو سره دلته د افغانستان سټوډنټس راځي د پښتونخوا د هرې سیمې سټوډنټس سره طلبه دي سره دغه غونډه سره زه په خبره پیږم دغه هم د مو په خبره پیږي د مو د تجربه شوی دو زه تقریبا په دغه خپل وزیری لهجه کې دغه سره خبره کوم دا اسه ډېر محدود خلک دا ګیلا کو او هغه ته پچار دو چې هغه کوشش وکړو چې د خپل پښتوي با لهجه چې کم از کم په 10 لک 15 لک نه ډېر خلک یې کیم میجه حکومتي غار وخلی شماریات نو پچار دو چې په باندې چار وشي ویلې چې د سیمه په دواړه طرف باندې د کرخه په دواړه طرف باندې د لهجه ویل شي نو دو شاوي صحیح بهر کې دا ټوله د میش خپل ژبې دی ټوله تو کور کې دا ټوله مقبول ترینه جوړوي چې هر سړی په پوه شي افکار صاحب زه خیان چې د تو د شاعري په طرح باندې لشکې روشي دا ناظرین د تو د شاعري په انتظار نوستي زه یو نظم درته ووایم دا اوریدونکي ته دا ډالۍ وي وایي چې په هر بدن د پردي لوس نقشې دي
په هره خوله کښې سرکاري ژبې دي د شینډې هیڅ اهمیت نه دی پوتې ذهن ګراو کړي دي بادشاه سلامت او یای چې د جنات وار یې په کوبل کښې جوړ که خدای په بامیان کښې د بودا په مجسمه ویر کوي یوې وحشي قبیلې یې په عهده باندې قبضه وکړله دغه خبره یې توهین ګڼله چې خدای په ویر کښې ډیب وي وخوندي څوک ویس د خندو په قتل عام لګیا دي او په داسې حال کښې د تو د نومه ذکر کوه چې په تندي باندې د تو د انکار دوغ ګرځوه زه ټوله رز د تو اقرار ته دلیلي نه غوړم ساده سړی یم خپل اظهار ته دلیلي نه غوړم ساده سړی یم خپل اظهار ته دلیلي نه غوړم ډېر زبردست دی افکار صاحب ډېر بهترین دی لنډ نظم او ډېرې کیسې پکښې راټولې دي غواړه چې داسې مسلسل یو څو غزل شعرین ورسره شریک کړي ډېره مننه ولیکم یو غزل دی یعنی چې میږه خرڅ نه کړل په حال کې سوم صلات په بازوره کښې میږه خپل باغي مزاج کړلی جوات په بازوره کښې د توس په ایمانی نه خو بولې لاګي صاحبه د میږ د کفر څوک لري قیمات په بازوره کښې توقع څو ترخې کیسې ده کیز اسلام آباد ته ملیم وشي بیا تو ته خپل اوقات په بازوره کښې چې څه ته درېدله د تو خیال ورو سره و لیونې در باندې کام میشنه نیات په بازوره کښې او یای چې د کلي ساده خلک یې ویګا خړې پندې دریمي میږ نه لري ګلابه څه نکات په بازوره کښې افغانه د سقوط په اذیت میږ ښه خباري نیولي تر ګرو یې ډېر حکومات په بازوره کښې او آخري یو دوه شعرونه دي یای چې افکاره د پردې ټکیه محتاج پکښې ممنوع دي پرې یشي مې سولګر نه دي د ذات په بازوره کښې او بل شعر دی چې افکاره د غړونده جهاد خداس لړې رو وکړې چې خیر غوړي ګرځېږي وي سادات په بازوره کښې او بله غزل یای چې ته یې څکې مو د تو په پښې کښې پریاش هیرې زړه مې د هاو په پښې کښې پریاش لیوانتوب بې انتها د تو په عشق کښې دارموند مې د داو په پښې کښې پریاش یو د تو نوم مې روړی دی په سار کښې نور مذاب مې د ملو په پښې کښې پریاش میږه عشق په الفاظ کړلې بدالې نور هنارون د دنیو په پښې کښې پریاش او تو چې چیغه د هو وکړله ملانګه وړکې هوش بیستی د هو په پښې کښې پریاش ډېر مغرور و په غزل چې خوله مې ویر کړه افکار درست دیوان د مو په پښې کښې پریاش ډېر صحیح دی افکار صاحب ډېر صحیح دی ډېر زیات بهترین لیکل تاسې کړي دي اخري یو دوه درخاورو بیا اجازات درکوه بیا د نور نه ستړیا وم قربان دا یو نظم دی مور ته ډالۍ دی یی چې د تسپې د ارتعاش موسیقي وروه ا د کړه مې تاجود ته چګه شویې اللهو په غرڅاني ترنم ویایي عبادات کوي معبود ته چګه شویې د لالټم پرنو ایکښې ورته ځیریان د څهرې نه یې خدایي رحم بهیږي په خوږه ژبه یې خوږ اسم اعظم دی ټول کائنات یې مجذوب کړی دی ګډیږي خدای په خپل تخلیق غرور کوي او یایي فرشتې ته چې خدایي مې کړه ثابته چې تخلیق مې د خپل رحم نه ادا کړه په ادم کښې و هستي مې کړه ثابته صاحب خوند یې وکړه د دغه نظم ها ډېر زیات مننه ډېره مننه نور که کیم داسې تاسې انتخاب کړي ورسره شریکوای یې مو ته خو خوند راکوي چې چیر ششه شعر وروه یو دوه شعرونه دي د میږ چې کوم حالات دي د دغه مطابق دي یعنی چې خدایا ته د هجر نه روتیر نه یې خدایا ته د داړه تجربه نه لرې میشته د وجود سول رو پیش شوی دی ته خو د بقا مسله نه لرې او داسې درې نور شعرونه دي یعنی چې دا خپل عشق وڅښي نور ته تسالي ورکوي دا د مظلوم انسان په های ماین
ترخې بد شي او یای چې ته نوکا یې ژڼکیا ته پام په سیګرټ غلات کا داس لیوانی چې وي په خدای ماین ترخې بد شي او بل شعر دای پکښې چې سیخ رات په خپل زوی لږ د بیس په دا خبره وشي سبا بیا څه و چې په چای ماین ترخې بد شي. ډیر سعی دی افکار صاحب، ډیره زیاته مینه او مننه دی که چې موږ ته د خپل قیمتي وخت راکړی دی. که ژوند وفا وکړله دغه خپرونې و میشت اوس جاري سوتی انشاءالله قربان مننه تاسې ډیره مننه چې موږ غونډه خلک ته ټیم ورکوي. په دا نن سبا وخت دی موږ غونډه خلک ته څوک داسې خاص ټیم نه ورکوي. تاسې ډیره مننه. افکار صاحب چې زه ژوندی و انشاءالله هیچ چاته ونه خفه کېږي، هیڅ ته ونه خفه کېږي. زه و د توسې سارا و همیشه. قربان مننه. ډیره مننه.